سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به ښه یئ. نن غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو سره په عمان کې دلته د اوسېدو د ژوند مصارف چې کوم دي د هغې په اړه معلومات شریک کړم. ډېر ملګري پوښتنه کوي چې مصارف څومره دي په عمان کې د اوسېدو په تړاو باندې. نو غواړم چې عمومي معلومات تاسو ته درکړم، نور سړی په خپل ترتیب بیا ښه پوهېږي چې دلته د کورونو کرایهګانې څومره دي، د برق بل څومره دی، د اوبو بل څومره دی، د ګاز څومره مصرف دی، او نور خوراکي شیان قیمتونه څه دي. نو په دې ویډیو کې په دې اړه باندې ته مکمل معلومات درکوم. کېدای شي لکه ویډیو اوږده شي، نو تر پای وګورئ، شیر یې کړئ، خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د هر ځای نه د مخکې چې دی د کورونو د کرایې په اړه خبرې کوو. په پلازمینه مسقط کې په عموم ډول باندې که تاسو یو کور نیسئ نو مختلفو ځایونو کې مختلف کرایې کېدی شي، خو ځایونو پورې که د ښار منځ وي نو کېدی شي لږې پیسې کرایه لږه زیاته وي، او که لږ د ښار نه خوا دېخوا ځایونه وي نو کېدی شي کرایه لږه کمه وي. خو دلته چې دی په کورونو ترتیب داسې دی چې 1 BHK 2 BHK 3 BHK په دغه حساب باندې کورونه دي. مثلا په کابل کې که یو کور تاسو ته څوک د 2 اطاقونو په حساب درکړي نو هغه به دلته 1 BHK په حساب باندې وي، یعنې یو کوټه، هال، تشناب او اشپزخانه، نو هغې ته 1 BHK وایي. هلته چې ورته موږ 2 کوټې کور اپارتمان، د اپارتمانونو خبره کومه، هلته چې ورته موږ 2 اطاقه اپارتمان یا 2 کوټې اپارتمان وایو، هغه دلته په عمان کې 1 BHK دی. هلته چې مثلا 3 کوټې یا 3 اطاقونه کوم اپارتمان لري هغه دلته 2 BHK دی، یعنې 2 کوټې یو هال په دغه حساب سره وي. نو که تاسې 1 BHK کور نیسئ، مثلا یو کوټه، یو اطاق، یو کوټه، یو هال او ورسره اشپزخانه او کچن چې وي، یعنې 2 کوټې په عموم کې زموږ په حساب راځي. په مسقط کې د 100 نه واخله تر 1.5 عماني ریالو پورې نیولی شئ. ځینو ځایونو کې به ما تاسو ته ویل چې لږ ګران وي، ځینو ځایونو کې به ارزان وي، خو عموم کې 120 شاوخوا کې تاسو ته تقریبا ډېرو ځایونو کې یو کوټه، یو هال او اشپزخانه او تشناب کور پیدا کېږي. 120 عموم کې، خو د 100 نه واخله ځینو ځایونو کې تاسو ته کېدای شي په 100 کې هم پیدا شي، او ځینو ځایونو کې کېدای شي ګران وي، مثلا په 1.5 هم تاسو ته څوک کور وایي. همدغسې واخله د 2 کوټو کور، یعنې 2 کوټې، یو هال او اشپزخانه او تشنابونه چې ورسره وي، نو هغه هم په همدغه ترتیب سره دی چې مثلا د 120 130 نه واخله تر 180 170 پورې مختلفو ځایونو کې دي. دا زه چې په کوم کور کې نن اوسېږم دا هم 2 BHK کور دی، یعنې 2 اطاقونه دي پکې، یو پکې هال دی، 2 پکې تشنابونه دي، یو پکې اشپزخانه ده. دا ما نیولی دی په امارات کې په اپارتمان کې په 1 منزل کې دی، په 140 عماني ریال باندې، په 140 عماني ریال باندې ما دلته نیولی. دلته ما نور کورونه کتلي 1 BHK ما ته په 120 هم ویلی و، ځینو ځایونو کې په 110 هم ویلی و، ځینو ځایونو کې په 100 هم ویلی و، خو د ځایونو هم لږ فرق و، ځینې لږ سړک نه لږ اخوا و، ځینې سړک ته نږدې و، ځینو کې لږ سهولتونه ډېر و، لږ کم و. مثلا په دې کې چې دی په ټولو کوټو کې، په هال کې، په هر ځای کې چې دی پکې لګېدلي دي، ایسیګان پکې لګېدلي دي، په دواړو تشنابونو کې بایلرې لګېدلي دي، هر څه پکې مکمل او برابر دي. نو د کور دپاره ستاسې دغه حساب کېدای شي. که تاسې ځان ته یو اطاق هم نیسئ په عمان کې په پلازمینه مسقط کې نو تر 100 عماني ریال یې کم نشئ نیولی، یا که چا سره په شریکه نیسئ خو بېله خبره ده، ځان ته یو اطاق خبره ته کوم چې یو اطاق وي او ورسره اټیچ باتروم یا تشناب ورسره وي، نو هغه تاسې د 100 عماني ریالو پورې په کرایه نیولی شئ د میاشتې. 1 BHK کور چې دی نو هغه هم بیا تر 100 یې واخله، 120 130 140 ان ځینو ځایونو کې 150 هم. دا د مسقط خبره کوم. مسقط نه کې بیا تاسې په هر ځای مثلا د بریمې په اړه باندې ما مخکې یو ویډیو کې خبره کړې وه، بریمې کې بیا کورونه ارزانه دي. هلته چې مثلا دلته اوس ما کوم کور په 140 عماني ریال نیولی، دلته کېدای شي په 50 عماني ریال تاسې ونیسئ. یو خو هغه د بارډر سره ښار دی، وړوکی ښار دی، دومره بیروبار پکې نشته دی، دومره دغه پکې نشته دی، او بله خبره ده چې دلته افغانان بیخي ډېر دي. زه تللی وم هلته په بریمه کې افغانان ډېر زیات ژوند کوي، ځکه ارزانه ښار دی، کورونه پکې ارزانه دي او هر څه پکې ارزانه دي.
راځو اوس د برق بیل ته. زه چې راغلی یم تقریبا د دې کور کې چې ما نیولی دی تقریبا زما 2 میاشتې شاوخوا وخت کېږي. ما دلته چې دی د برق میټر دی او میټر کې به پیسې مخکې نه چې ریچارج کوئ به لکه څنګه چې دلته تاسې په موبایل کې کارډ اخلئ په موبایل کې پیسې اچوئ دلته به د برق د بیل کارډ اخلئ چې هر څومره ستاسې زړه وي 5 ریاله 1 ریال 10 ریال 100 ریال 50 ریال هر څومره چې تاسې اخلئ هغه کارډ به واخلئ دفتر نه راوخلئ نمبر به چې دی په میټر کې ورکړئ هغه پیسې به ستاسې په میټر کې جمع شي. ما پکې 14 ریاله اچولي دي 5 ریاله پکې اوس هم پاتې دي یعنې په دې 2 میاشتو کې 8 ریاله مصرف کړی دی. خو موسم اوس چون یخ دی نو دومره ډېر ایسي ته ضرورت نه پېښېږي که نه موسم بدل شوی دی تاسو خو دلته به یخني ډېره وي دلته کمه ده خو بیا هم ایسي ته دومره ډېر ضرورت نه پېښېږي نو د برق مصرف کم دی. بیا په سخته ګرمۍ کې کېدای شي مثلا اوس په 2 میاشتو کې 8 ریاله راغله بیا کېدای شي په سخته ګرمۍ کې په 1 میاشت کې 8 ریاله یا 10 ریاله تاسې مصرف کوئ نو ستاسې په مصرف پورې ده. همدا راز چې دی د اوبو د بیل خبره ده چې څومره زیاتې اوبه مصرفوئ هغومره زیات بیل راځي خو عموم کې د 15 نه واخله تر 10 عماني ریالو پورې تاسو پسې د اوبو بیل راتللی شي. دا د کور د کرایې په اړه معلومات د برق د بیل په اړه معلومات او د اوبو په اړه معلومات. همداراز انټرنیټ هم ما دلته لګولی دی په کور کې په 10 عماني ریاله باندې 10 عماني ریاله د میاشتې زه د انټرنیټ ورکوم د وائی فای. د دې نه علاوه د خوراکي توکي چې کوم دي سبزي شوله میوه شوله اوړه شو بوره شوله او نور داسې غوښه او چرګ او شیان د دې قیمتونه څه دي دې دپاره زه تاسې بوزم. دلته ما سره خواته یو مارکیټ دی سوپر مارکیټ دی چې دا ټول هر څه پکې تیار شته دی پکې اخیستلی شي. نو دغه مارکیټ ته تاسې بوزم او هلته د هر یو څیز ریټ درته وایم بلکې درته ښیم خو دا یاد ولرئ چې 1 عماني ریال چې دی هغه شاوخوا 100 افغانۍ کېږي یعنې 1 عماني ریال چې دی هغې $2 او 80 سنټه جوړېږي. نو دا تاسې په ذهن کې درسره وساتئ. نور چې دی دلته چې کوم ریټونه دي هغه بیا خپله درسره حساب کوي چې افغانو ته که اړوئ څوک چې څومره کېږي خو دلته چون اوسېږئ نو د دې حساب سره به ورته تاسې ګورئ ځکه چې په افغانو باندې خو یې نه اخلئ عماني ریاله باندې بیا اخلئ. خو بیا هم که څوک دغسې مقایسه کوي نو هغوی دې په خپله بیا وکړي. 1 ریال چې دی هغې کې 1000 پیسې وي 1 ریال کې 1000 پیسې وي او 1 ریال نه شاوخوا 100 افغانۍ جوړېږي. نو زه چې دغه مارکیټ ته سر وښکاره کړو ته دې خوراکي توکو شیانو وګورو ریټونه نرخونه معلوم کړو. دا وړه دي وړه دي دا چې دي 10 کیلو دي په 1 ریال او 690 پیسه باندې. دا دې خوا چې دي دا په 1 ریال 990 پیسه دي او دا چې دي چکۍ والا وړه دي چکۍ باندې به جوړ شوي دا په 2 ریال 190 پیسې باندې دي. دا بوره ده 15 کیلو والا پاکټونه دي دا او یو 15 کیلو پاکټ چې دی په 1 ریال 945 پیسې باندې دی. دا د اخلي پخلي تیل دي غوړي دغه 3 بوتلې چې تاسې وینئ یو نیم لیټر 2 دي او یو پکې 1 لیټر والا دی دا دی په 2 ریاله 350 پیسه باندې. دا چې دي 3 بوتلې دي او 3 واړه یو نیم لیټر دي یعنې 6 یو نیم 3 4 نیم لیټره تیل دي او دا دی په 2 ریاله 990 پیسې باندې. دا چې دي دا هم یو نیم لیټر والا 3 بوتلې دي په 4 ریاله 150 پیسې دي او دا چې دي دې خوا چې دي دا 3 لیټره ده دا 3 لیټره دي په 1 ریال 990 پیسې او دا چې دی یو نیم لیټر والا چې دی په 990 پیسې باندې دی. دا وریجې دا چې دي یو کم 40 کیلو دي یعنې 9 کیلو دي په 30 ریاله 325 پیسې باندې دي. دا دی مدینه دا دی 15 کیلو باسمتي وریجې دي په 6 ریاله 990 پیسې دي. دا چې دي دا 15 کیلو باسمتي وریجې دي دا په 19 ریاله 990 پیسې دي او دا چې دی دا هم چې دي 15 کیلو دي په 40 ریاله 490 پیسې باندې دي. دا 15 کیلو وریجې دي په 2 ریاله 990 پیسې. دا هګۍ دي قسم هګۍ پکې شته دی. دا هګۍ چې دي دا 10 هګۍ چې دي دا ګورئ دا پوره یو پاکټ دی د 10 هګو باندې دا په 2 ریاله
او 40 پیسې باندې دي دغه هګۍ. دا لاندې هګۍ چې دي دا 2 کریټه دي د 10 هګو او په 3 ریاله 240 پیسې دي. همداسې پسې راځه دلته نورې هګۍ دي، دا هم 15 دانې هګۍ دي په 1 ریال 310 پیسې باندې دي. دا ګوره مختلف قسم هغې دلته پرتې دي چې مختلف قسم ریټونه دي. دا په کاټونو باندې دا ټول یخچالونه چې د چرګانو دي ښه، دا پوره روغ کاټن دي د چرګانو. دا ګورئ دی کې چې د 800 ګرامه چې دي 10 پاکټه دي پکې، او مخکې چې دی په 9 ریاله 990 پیسې باندې، اوس په 7 ریاله 990 پیسې باندې دي. دا ډبو والا شیدې دي، مختلفې شیدې دي، مختلف ریټونه دي. تاسې لیدلی شئ دا 1 لیټر شیدې چې دي په 1 ریال 960 پیسې دي. 4 دانې دي، 1 لیټر 4 دانې دي، یعنې 4 لیټره دي. دا 1 لیټر شیدې دي ښه، دلته خلاصې شیدې نه وي، ټولې همدغسې بوتلو والا شیدې وي. دا چې دي په 615 پیسې باندې دي. دا وګورئ دا چې دي شوملې دي، شوملې دا په 100 پیسې باندې دا یو پاکټ دی. دا یې بوتلونه دي ښه، دا هم شوملې دي، لبان ورته دلته وایي، په 125 پیسې. په دې کې چې دی په دې کې دغه څه شی دڼیا ده که پودینه ده څه بلا ده، دا یې پکې اچولی دی. دا نو په 1 ریال په 115 پیسې دي. دا چې دی دې کې دا زیره اچولې ده، او دا چې دی په 140 پیسې باندې یو بوتل دی. دا ټول ماسته دي، غټ ډبي هم پکې شته دی، واړه هم پکې شته دی ښه. دا چې دی دا 100 ګرامه دي یو پاکټ، 100 ګرامه دی، دا په 110 پیسې باندې دی. او دا چې دی دا غټ 2 کیلو ماسته دي، او په 1 ریال 350 پیسې باندې دي. دا چې دي نو دا بیا 1 کیلو والا دي او 690 پیسې باندې دي، خو اوس پکې ډسکاونټ روان دی، 515 پیسې باندې ورکوي. او دلته په ماستو کې بلا قسمونه وي ښه. دا ګوره آلو بالو والا ماسته دي، دا سټرابري والا ماسته دي، دغه ام والا ماسته دي، دغه ام دی، دا انځر دی. مختلف قسم ماسته چې دی دلته پرتې کې مختلفې ذایقې پکې وي. دا تازه مایان دي، تازه په اوبو کې پراته دي چې څوک یې اخلي بس اخیستلی شي، تازه یې ورته راوباسي او ورته پاکوي، ورته ورکوي. دا شی نه مهینه دلته پیدا کېږي. دا وګورئ دلته څه وایي، دا چې دی کیلو په 1 ریال 890 پیسې باندې دي. دا مایان چې دي په 1 ریال او 190 پیسې باندې کیلو دي. دا شی هم دلته خرڅېږي. دا وګورئ دلته بیا خلک خوري نو په 1 ریال 990 پیسې باندې دي. دغه وګورئ دا غټ ماهي دی، په 2 ریال 490 پیسې باندې کیلو دی. دا وګورئ دا مایا دغه په 1 ریال 290 پیسې دی، دا په 1 ریال 190 پیسې دی، دا په 1 ریال 690 پیسې دی. دا ګورئ شهزاده چې ورته وایي شهزاده، هغه هم دا دی پروت دی دلته ښه. او شهزاده ښه ګران دی دلته، 1 کیلو چې دی په 3 ریاله 290 پیسې باندې دی. دا اینه چې دا په 2 ریاله 250 باندې دی، کیلو په 255 پیسې باندې ده. مازغه چې دي په 410 پیسې باندې کیلو ده. دا کوم چې وینې مخامخ هر یو باندې خپل ریټ لیکل شوی 943 پیسې باندې. دا تیار جوړ شوي کباب یې جوړ کړي دي ښه. دا غوښه ده، ګورئ غوښه، دا 300 د جینې دا 300 ګرامه غوښه ده چې 1 ریال 180 باندې دا غوښه ده که نه. کیلو چې ده په 3 ریال 890 پیسې باندې ده. دا د نیوزیلینډ غوښه چې ده هغه هم د نیوزیلینډ ده، دا هم د نیوزیلینډ ده. دې خوا دا غټ ده، دا په 5 ریال 200 پیسې باندې کیلو ده، 5 ریال 200 پیسې باندې. دغه چې کومه تاسې وینئ دا د 1 ریال 612 پیسو غوښه ده. دا ګوره دا قطرې جوړې کړې دي. دا قیمه ده، دا قیمه چې ده 5 ریاله 490 پیسې باندې کیلو ده. دا کومه چې تاسې وینئ دا په 1 ریال 812 پیسې باندې ورکوي. دا ګورئ تیار غټه غوښه پرته ده. دا یعنې
دا چې دی دا د کوم ځای ده سومالیې نه راغلې ده دا غوښه په 3 ریاله 490 پیسې باندې کیلو ده دغه ثابت چې څوک اخلي دا نو تیار چرګان دي دا پکې وایي تازه چرګان دي خو پښتو کې بندې راغلي وي دا چې دی دا یو چرګ چې دی مثلا دا وګورئ دا په څو دی دا په 1 ریال 433 پیسې باندې دی او کیلو یې چې دی په 1 ریال 950 پیسې باندې ده خو دا کیلو نه کم دی 215 ګرامه دی ښه دا تازه چرګان دي وایي نور دغه شاټینګي عینې څانګونه صحیح شوله پتونان دا ګورئ پتونان دا چې دي دا ګوره دا پتونان دي دا په 2 ریال 450 پیسې باندې هغه ځای کې ګوره دوه چرګانې بند کړي دي مختلف چرګان دي دلته بادرنګ چې دي په 490 پیسې باندې کیلو دي رومیان یا ټماټر چې دي 590 پیسې باندې کیلو دي دا پیاز دي پیاز سره پیاز دي په 290 پیسې باندې کیلو دي وږي جوار چې دي په 590 پیسې باندې کیلو دي دلته تاسو چې شی ټینډې ورته وایئ که څه بلا ورته وایئ 690 پیسې باندې دا کیلو دي او دا چې دی بند ګوپي دی سلاد دپاره چې کارول کېږي 290 پیسې باندې کیلو دی دا یې ګوره تیار په ډبو کې بند کړي دي ښه او یو باندې خپل ریټ هم لیکلی دا بادرنګ چې دي دا په 890 پیسې باندې ورکوي ګازرې دا دومره ګازرې چې تاسو ته ښکاري دومره ګازرې په 1 ریال 290 پیسې باندې ورکوي دا شمله مرچ یا غټ مرچ چې دي دغه چې څومره یې دا چې دی په 2 ریال 290 پیسې باندې ورکوي او دا رومیان ټماټر چې دي دا کوم ټماټر چې نه دا په 1 ریال 490 پیسې ورکوي دغه د بانجان تور بانجان چې دا کوم بانجان چې تاسو دلته وینئ دا چې دی په 890 پیسې باندې ورکوي تیارې بند کړي دي دغه دي ټینډې دا کومې ټینډې چې وینئ دا چې دا په 1 ریال 390 پیسې دي دا الوګان دي کچالان یا الوګان دغه چې کوم وینئ دا په 1 ریال 90 پیسې دي همدغسې دغه پیاز چې وینئ دغه په 990 پیسې دي دا سپین پیاز دي شنو سپین پیاز ورته ویلی شئ دا چې کوم وینئ په 1 ریال 290 پیسې دي دا چې دي تازه میوې دي ښه دا کیوي چې ده 1 2 3 4 5 6 8 دانې دي په 1 ریال 290 پیسې دي دا مالټې چې نه دا په 990 پیسې دي دا شپږ دانې مڼې په 1 ریال 390 پیسې دا ناک چې دي دا په 1 ریال 990 پیسې دا کیلې چې دي دا په 909 پیسې باندې دغه کیلې دي داسې راځئ دا د 2 قسمه انګور په دې ډبې کې بند کړي دي 2 قسمه انګور دي او په 1 ریال 980 پیسې دي دا چې دی په 1 ریال 490 پیسې دي دغسې ګورئ دا مختلف شیانې په دغه کې بند کړي دي مڼې او یو شی بل دا چې دی خټکی په 690 پیسې باندې کیلو دی نه 2 قسمه خټکی پروت دا هندوانه چې ده په 290 پیسې باندې کیلو ده او ګورئ کټ کړې هم دلته پرته ده په 290 پیسې کیلو دا ګورئ قسم مڼې دلته پرتې دي ښه کیلو یې لیکلي دي ښه دا 400 1 ریال 490 پیسې 1 ریال 590 دا 1 ریال 90 پیسې دا چې دی 990 پیسې دي دا 590 پیسې دي ایرانۍ مڼې دي دا چې دی 590 پیسې دي دا مختلف ریټونه دي ښه دغه یې نه په 825 پیسې باندې دي 1.5 لیټر 12 بوتله دي دغه دا چې دي دا واړه بوتلونه دي په 825 پیسې باندې دي 40 بوتلونه دي لکه چې پکې دغسې مختلفې اوبه دي ښه دا د 1 لیټر والا دي 12 بوتله دي 1 لیټر 550 پیسې باندې دي دا شپږ بوتله دي 1.5 لیټر والا په 410 پیسې دي نو دغه د خوراکي توکو نرخونه چې تاسو ولیدل په دې هیله چې دا ویډیو ډیره زیاته نه وي اوږده شوي ویډیو وګورئ او یو څه معلومات یې ترلاسه کړئ ویډیو لایک کړئ خپل نظرونه را سره په کمنټ کې شریک کړئ که کومه پوښتنه لرئ هغه هم په کمنټ کې شریک کولی شئ ویډیو سره د ملګرو سره هم شریکه کړئ همداراز په عمان کې د کار یا د عمان د ویزې د بزنس د په اړه باندې
په دې اړه باندې که څوک معلومات غواړي هغه زما په یوټیوب چینل کې ویډیوګانې شته دی. په دې ټولو موضوعاتو باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي، هغه زما په چینل کې کتلی شئ. نو نور مو په الله سپارم، په مخه.